ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر درس کې موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په فایل مینو کې تقریبا د کویک بوکس د کمپنی فایل په شیرینګ باندې خبرې وکړې. څنګه موږ کولی شو په خپل دفتر کې دا کوم مین کمپنی فایل چې دی دا په سرور باندې شیر کو تر څو نور دوستان هغه ته لاسرسی پیدا کړي. دغه نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د یوټیلیټیز یادیږي، ډېر مهم کمانډ دی. په یوټیلیټیز کې موږ سره اول چې دی امپورټ او ورپسې ایکسپورټ دی. که موږ وغواړو کویک بوکس پروګرام ته یو څه ډیټا امپورټ کړو، که هغه ایکسل فایل کې اوسي، که آی ایف فایل کې اوسي، یا د جرنال انټریز اوسي، یا ویب کنیکټ فایل نه اوسي، مختلف قسمه فایلونه کویک بوکس پروګرام سپورټ کوي. زیات چې موږ تاسو کویک بوکس پروګرام ته کم فایلونه یا کم فارمټونو کې ډیټا انتقالو، هغه یو ایکسل دی یو آی ایف دی. دا دواړه کویک بوکس پروګرام ډېر په راحتي سره قبلوي او سپورټ کوي. ایکسل کې چې دی سی اس وي فارمټ سپورټ کوي. څه شی؟ سی اس وي فارمټ. نو دې نه مخکې چې امپورټ باندې کار وکړو، راځم اول یو څه دې ځینې ایکسپورټ کوم چې تاسو ته معلومات وشي. امپورټ راوستل تول کېږي، ایکسپورټ انتقالول تول کېږي. د مثال په طور باندې زه 2 کمپنی فایل لرم، یا داسې به ووایم چې زموږ 2 دفتره دي، یو په کابل کې دی یو په ننګرهار کې دی. کابل کې موږ دا چارټ اف اکاونټ هر څه منظم جوړ کړي دي. د ننګرهار کوم همکاران چې دي هغه ډېر زیات په دې کویک بوکس کې بلد نه دي. چارټ اف اکاونټ و دا نور موارد باندې پیږي، آیټم لیست و سروس آیټم و همداسې نور. تاسو غواړئ دا ایکسپورټ کړئ او هغه ملګري سره شریک کړئ تر څو هغه په خپل کمپنی فایل کې امپورټ کړي، او دغه چارټ اف اکاونټ چې تاسو پرې زحمتونه ویستي، څو ورځې 3-4 ورځې یا هفته هم پرې کار کړی، هغه هلته مفته استعمال کړي. نو راځم څه چل کوم، ایکسپورټ باندې کلیک کوم. نو ما ته وایي چې وروره څه شی ایکسپورټ کول غواړې؟ لیست ټو آی ایف فایل. مخکې ما تاسو ویل چې یو د هغه فارمټونو چې کویک بوکس پروګرام ورسره کوم مشکل نه لري هغه آی ایف فارمټ دی. زه ورته بلکل لیست نه مطلب شي دی. ګورې موږ سره کسټمر لیست ده، امپلایز لیست دی، وینډور لیست دی، آیټم لیست دی. پکې په همدې شکل چارټ اف اکاونټ کې دا چارټ اف اکاونټ خپله یو لیست دی. زه ورته بلکل په دې مې کلیک کړو. نو اوس ګورئ ما ته یو میسج درکوي، وروره وایي تاسو اجازه نه لرئ، که چیرې تاسو کویک بوکس پروګرام په ملټي یوزر موډ کې استعمالوئ، نو تاسو اجازه نه لرئ چې یو لیست ایکسپورټ کړئ. نو څه چل وکړو؟ ما ته وایي تاسو خپل کویک بوکس چې دی د ملټي یوزر موډ څخه سنګل یوزر موډ ته واړوئ. ګورئ دا بار هلته وګورئ، دلته ملټي یوزر موډ دی که نه دی. راشئ فایل ته، دې ځینې سویچ ټو سنګل یوزر موډ باندې کلیک وکړئ، او یا دلته راشئ دا سټاپ هاسټینګ ملټي یوزر اکسس کلیک کړه. نو دا چې کلیک دا به خپله سنګل یوزر موډ ته وړي. ګوره زه راغلم دلته سټاپ هاسټینګ ملټي یوزر موډ باندې مې کلیک کړ، یس مې انتخاب کړ. اوکې یس. نو اوس به زمونږ کویک بوکس دغه د ملټي یوزر اکسس موډ څخه واوړي سنګل یوزر اکسس موډ ته. کنټینیو یس مې انتخاب کړ. نو اوس که چیرې تاسو متوجه شئ دا وګورئ، دا د کویک بوکس هغه ټایټل بار کې انټر کانټیننټل هوټل کابل لیکلی، دغه نه وروسته یې لیکلي چې انټیوټ کویک بوکس انټرپرایز سلوشن 2023 هغه ملټي یوزر اکسس یا موډ څه شو؟ ختم شو. نو زه راځم دا صفحه میکزمایز کوم. ډېر مصروفه دی. هغه نه وروسته راځم فایل ته. اوس وګورئ فایل ته چې راغلم، اوس ما ته وایي سویچ ټو ملټي یوزر موډ. که چیرې ته غواړې په دې کلیک کړه. نو هغه سټاپ هاسټینګ ملټي یوزر اکسس باندې چې ما کلیک وکړو، هغه څه شو؟ دا هم سټاپ شو، هغه ملټي یوزر موډ څه شو؟ سنګل یوزر موډ ته واوښتو. ولې څنګه تاسو پوهیږئ؟ اوس ګوره هلته هاسټ ملټي یوزر اکسس راغلی، سویچ ټو ملټي یوزر موډ راغلی دی. نو اوس دا آپشن کار کوي.
راځم ایکسپورټ ته لیست ټو آی ایف فایل باندې مې کلیک کوم. ما ته وایي کوم لیست تا ته په کار دی کویک بوکس پروګرام کې. زه وایم یاره چې دا زما کارمندان چې دي چارټ اف اکاونټ باندې نه پوهېږي او په همدې شکل د آیټم لیست ما ته ډېر په کار دی. دا شیان ما ته ضروري دي. زه ورته وایم چارټ اف اکاونټ ما ته په کار دی وروره ښه، او آیټم لیست ما ته په کار دی، کلاس هم په کار دی. یاره بعض موارد کې کیدای شي په کار شي. صحیح شوه. پیمنټ ټرمز هم درته په کار دی. جدا جدا هم کولی شي دا هر یو جدا سیف کړي. مثلا یو ځل دا سیف کړي دا نور ته لرې کړي. نوم ورته ورکړي COA. COA څه معنی؟ چارټ اف اکاونټس. بل ځل آیټم لیست ایکسپورټ کړي. زه ورته وایم چې نه یاره یو ځای وړم ټول دا دا مې واخیستلو. صحیح شوه. او په همدې شکل ورته وایم چې دغه پیمنټ ټرمز نه دی، موږ تاسو سره پیمنټ ټرمز هم په کارېږي. دا هم ضروري دی. ورته وایم اوکې مې کلیک کړه. دا چېرته وړئ؟ ورته وایم ډیسکټاپ کې سیف کوم د چیش په نامه باندې QBD لیست په نامه باندې. صحیح شوه. کویک بوکس ډیسکټاپ لیست په نامه. سیو مې کلیک. نو ګورې ما ته هلته میسج راکوي your data has been exported successfully. اوکې مې کلیک. دې کمپنی فایل کې تاسو وګورئ ما سره دا چارټ اف اکاونټ دی، ډېر غټ چارټ اف اکاونټ دی ماشاءالله. ګورئ ډېر ښایسته او منظم چارټ اف اکاونټ چې موږ تاسو جوړ کړی او په همدې شکل که چیرې زه راشم چېرته لیست ته راځم، آیټم لیست ته راځم، آیټم لیست باندې چې مې کلیک وکړو دا ګوره دونه آیټمونه موږ جوړ کړي دي. دا ګورئ. نو اوس دا زه غواړم چې یو بل کمپنی فایل کې اوپن کړم هلته. دا زه چې اوس یو دانه جوړوم دا خو ډېر غټ جنجال دی ما ته. نو دې نه مخکې چې دا کار زه وکړم یو سوال دی، کیدای شي تاسو نه هم څوک پوښتنه وکړي. کیدای شي یو سړی تا ته وایي چې هلکه تا سره ډېر غټ چارټ اف اکاونټ دی، آیټم لیست هم سره شته دی، کسټمران هم شته، وینډوران هم شته دي، امپلایي هم شته دی سره. که چیرې یو لطف وکړې ما ته د دې په باره کې لنډ معلومات راکړه چې تا سره د کمپنی فایل کې څومره کسټمران دي، څومره امپلایي دي، څومره چارټ اف اکاونټ دی، یعنې دا اکاونټونه چې تاسو جوړ کړي څومره دي. د دې د خلاصه معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره موږ سره کویک بوکس پروګرام کې یو کمانډ دی F2 په نامه باندې، F2 په نامه باندې. ډېر زیات مفید او مهم کمانډ دی. کویک بوکس کې چې کله تاسو کار کوئ F2 کلیک کوئ. F2 دا دی ما سره دغه پروډکټ انفارمیشن کوم کمانډ چې دی کوم وینډو چې دی دا راخلاص شو. دې کې ستاسو د کویک بوکس په باره کې الف نه یا پورې چې څومره معلومات دي تاسو ته دا درکوي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. اوس وګورئ ما ته وایي تاسو دا کوم ورژن د کویک بوکس انسټال کړی دا انټیوټ کویک بوکس انټرپرایز سلوشن 2024 دی او ریلیز R21 دی. 2024 کې دغه ریلیز دی. دی لایسنس نمبر دی، دی پروډکټ نمبر دی او دونه یوزر دپاره کار کوي او په دغه تاریخ تاسو کویک بوکس په دې کمپیوټر کې څه کړي انسټال کړی. ګوره انسټال اټ په دغه تاریخ باندې موږ دا انسټال کړی دی او فعلا دا رجسټر دی که نه دی اکټیویټ، بالکل اکټیویټ دی. پام هم دی ورته. په همدې شکل که لاندې راشئ نور یوزیج انفارمیشن راکوي. دغه نه لاندې موږ ته وایي چې وروره دغه ستاسو کمپنی فایل په کوم ځای کې موجود دی. ګوره یو طریقه موږ ویلو چې کمپنی مینو ته راځو موږ تاسو هلته ډاک سنټر ته راځو، هغه ځای نه موږ کولی شو ادرس معلوم کړو. بل موږ کولی شو فایل نه چې کمپنی کلوز کړو هلته هم ادرس ماته راکوي. بل ګوره دلته ماته معلومات راکوي چې ستاسو کمپنی فایل په کوم ځای کې ذخیره دی. دغه نه لاندې ګوره دلته ډېر زیات مهم معلومات ماته راکوي. ماته وایي دا کومه ډیټا چې تا تر اوسه پورې انټر کړې ده د دې کمپنی فایل سایز دی 15402 کا یا KB چې مساوي کېږي د 15000 MB سره. پیج سایز چې دی دونه پیجونه دي، یعنی دا ډیټا چې تا فعلا انټر کړی کویک بوکس پروګرام کې دا پرنټ کې تقریبا دونه پیجونه کې څه کېږي دا پرنټ کېږي. ټوټل ټرانزیکشنونه چې موږ کړي دي 253 ټرانزیکشنونه دي. پام دې په همدې شکل خدای به څومره لینکونه موږ استعمال کړي، څومره ټارګټس لرو پکې. مهمه خبر دا ده چې ما مخکې تاسو ته ویلې لیست انفارمیشن. ګوره دلته راشي لیست انفارمیشن ته دلته چې راغلی ما ته وایي ټوټل اکاونټس چې دي 112 اکاونټه تاسو جوړ کړي دي. څو اکاونټه؟ 112 اکاونټه. په دې کې ټوټل نمونه چې موږ سره دي 240 دي، یعنی امپلایي، کسټمر، وینډور. 40 کسټمر دي، 14 وینډور دي، 3 امپلایي دي او 2 نور چې دي ادر دي. تقریبا 120 دانې آیټمه تاسو جوړ کړي دي.
اتلس دانې کلاسونه تاسو جوړ کړي دي او ټوټل هغه ټرمز چې دي پیمنټ ټرمز اته دانې تاسو دا جوړ کړي دي. تاسو څه ګورئ الف نه یا پورې ټول معلومات ماته راکړي او 33 ریپورټ تاسو میمورایز کړي دي. متوجه یاستئ؟ اوس دې کې یو ښه والی دا دی ته غواړې یو کارمن خپل معلوم کړي چې کار کوي که نه کوي کار. څنګه یې معلومه یې؟ مثلا تا یو کارمن ته ویل چې ولکه د اسناد دې مخې ته پراته دي دا انټري کوه دا د 2-3 ورځې کې خلاص کړه. نو ته چې کله راغله تا ورته ویل چې ولکه د اسنادو باندې تاسو کار وکړه که ونه که هغه وایي چې هو بلکل مونږ کار کړی دی کار هم کړی دی. نو اوس ته خو نه پوهېږې چې اوس دا واقعا کار کړی که نه دی کار کړی. نو لنډه طریقه یې دا ده چې تاسو کله چې غواړئ دا معلوم کړئ اول همه کومه ورځ باندې چې ته غواړئ چې ده ته تا هدایت ورکړه چې هلکه ته دا کار کوه دا ډیټا انټري وکړه F2 باندې کلیک کړه ته دغه د ټرانزیکشنونو لیست وګوره چې څو ټرانزیکشنونه دي ستاسو. یو خو ریپورټ نه مونږ کولی شو بغیر دغه نه دلته چې راغله ګوره ټوټل ټرانزیکشنونه زموږ ستاسو څومره دي دلته وګوره 253 ټرانزیکشنه دي. نو کله چې سبا ته راغلې اوس که ته غواړې چې د کس بل ټرانزیکشن چې یې سب کړي که نه دي کړي کم کار یې کړی که نه دی کړی. مثال په طور باندې ته ګوره ما نن ورځ یو بل ټرانزیکشن سب کړو ومې لیکه چې رینټ ایکسپنس ډیبټ او کیش اکاونټ ډالري دا مې کریډټ کړو $100 او لاندې مې $100 ولیکو دا مې سیف کاغه دی. که غواړې چې ته معلوم کړي واقعا چې د کوم تغیرات راوستي کار یې کړی که نه دی کړی بیا F2 باندې کلیک وکړه. F2 چې دې کلیک کړه دلته وګوره مخکې ټوټل ټرانزیکشن څو دانې وو 253 اوس څو شو 450. نو تا ته معلومات کېږي چې واقعا دې سړي کار کړی که نه دی کړی. او که یو ټرانزیکشن یې سب کړی بیا ورته جزا ورکړئ چې هلکه تا څه رقم ټرانزیکشنونه سب کړي دا خو یو ټرانزیکشن سب کړی دی. نو دلته الف نه یا پورې ټول معلومات موږ ته د کویک بکس په باره کې راکوي. دا ډېر زیات مهم کمانډ دی. کوم ایمیل موږ لاګین کړی وګورئ ټول معلومات دلته شته. نو د هغه نه وروسته څه کوم اوکې کلیک کوم. نو اوس څه چل کوم زه دا کمپنی فایل کلوز کوم دغه چارټ اف اکاونټ دا شیان په بل کمپنی فایل کې څنګه امپورټ کېږي دا تاسو ته ښیم او په دې باندې کار کوم. راځم فایل ته دا کمپنی فایل مې څه کړه کلوز مې کړه. فکر وکړه چې ما یو نوی کمپنی فایل جوړ کړ. زاړه کمپنی فایلونه تېرېږم نوی کمپنی فایل زه جوړوم ځکه بل خاص کمپنی فایل موږ سره دلته نشته. کریټ نیو کمپنی فایل مې کلیک کړو او دلته مې څه واخیستو آی ایم د اډمین زه دا کمپنی فایل ځان ته جوړوم او سټارټ سټ اپ باندې مې کلیک کړو. دلته ساین ان لیټر باندې مې کلیک وکړو نوم ورته ورکوم ناریال کانټیننټل په نامه باندې ناریال کانټیننټل ریسټورنټ. انډسټري ټایپ یا ایډیشن مې چېرته واخیستو ریسټورنټ مې ورته واخیستی ریسټورنټ مې ورته واخیستو. بزنس ټایپ مې ورته سول پروپرایټرشپ. ایمیل مې همدغه ورته ورکړه isfzada@gmail.com. نور معلومات نه لیکم فقط کریټ کمپنی فایل باندې کلیک کوم تر څو زما کمپنی فایل زر ماته جوړ شي. دغه نه وروسته کنټینیو باندې مې کلیک وکړم. دلته یس انتخابوم دا میسج ماته دی دپاره راکوي چې زما کمپیوټر کې وینډوز 10 ته او ما ته وایي چې وروره وینډوز 10 چې دی نور مایکروسافټ نه سپورټ کوي. کومه خبره کوم مسله منځته راځي تاسو دغه مسؤل یاستئ. زه ورته یم صحیح ضروره. اوس تاسو راشئ وګورئ زما چارټ اف اکاونټ وګورئ زما آیټم لیست وګورئ دلته ما سره هیڅ شی هم نشته. فکر وکړه زه جلبات کې یم تاسو دا فایل ما سره شریک کړه د وټساپ د طریق نه یا د ایمیل طریق نه. نو زه اوس غواړم دا چې دی دلته ګوره چارټ اف اکاونټ کې اضافه کړم. چارټ اف اکاونټ شته دی خو دا هغه چارټ اف اکاونټ دی چې موږ ته نه دی پکار. آیټم لیست ته راشئ وګوره آیټم لیست کې څه شی شته نشته. زه دا څه کوم دا انتقالوم دلته. دا تاسو کولی شئ ډیلیټ هم کوئ. اوس که دا زه داسې یو دانه ډیلیټ کوم ډېر وخت به ونیسي. نو څه چل کوم دا زر زر ډیلیټ کوم چې تاسو دقیقا دا معلومات وشي. نو زه دا ټول ډیلیټ کوم ګوره کنټرول ډي کلیک کوم زر زر دا دي. نو راځم څه چل کوم فایل ته راځم یوټیلیټیز ته راځم ایکسپورټ خو مې وکړو امپورټ ته راځم. ما ته وایي ستا فایل په کوم فارمټ کې دی ایکسل کې دی ډیټا ستا
په ایکسل کې ستاسو ډیټا موجوده ده، آی فایل کې ده، ویب کنیکټډ فایل کې ده، چیش کې ده. زه ورته چې ایکسل کې خو نه ده، ځکه چې د ایکسل نه کومه ډیټا موږ راوړو هغه باید په CSV فارمټ کې وسی. دا یو خاص ټمپلیټ لري. بیا که د ایکسل نه تاسو ډیټا راوړئ، انټیوټ کمپنۍ چې دی ځان ته خاص یو ټمپلیټ جوړ کړی دی، تاسو به ډیټا په هغه ټمپلیټ کې اچوئ. هغه ټمپلیټ تاسو د ګوګل څخه ډاونلوډولی شئ مفته. نو کله چې تاسو په ایکسل باندې کلیک وکړئ دغسې صفحه موږ ته خلاصېږي. دې کې هغه طریقه هم ماته ښیي چې وروره تاسو کولی شئ کسټمر، وینډور او پروډکټس، سروسز، آیټمونه دا هم راوړئ. صحیح شوه. د ایکسل پروګرام نه کاپي کې دلته پیسټ کړئ. ګورئ کاپي او پیسټ دلته وکړئ. خو بل موږ سره اډوانس میتود دی. اډوانس میتود کې چې دی کویک بوکس پروګرام ځان ته فارمټونه لري. هغه فارمټ کې باید موږ خپله ډیټا واچو او هغه باید ایکسل پروګرام ته څه کړو؟ امپورټ کړو. ګوره په دې مې کلیک وکړو، په دې چې مې کلیک وکړو ماته وایي ستا فایل چېرته موجود دی. براوز ته ځم، هغه خپل فایل اخلم چې پرځ کې موجود وي. خو هغه فارمټ باید څه اوسي؟ ګوره دغه فارمټونو کې باید اوسي. زیاتره هغه ټمپلیټ چې دي هغه په CSV فارمټ کې. نو تاسو کولی شئ هغه د ګوګل څخه ګوګل کې سرچ کړئ او ډاونلوډ کړئ ځان ته راکاند. زه دې نه تېرېږم، ورته چې ما سره دغه فارمټ نشته. وروره راځم څه چل کوم، د ایکسل په ځای باندې چې اخلم ورته یم IIF فایل کې ما سره زما ډیټا ده، هغه غواړم کویک بوکس پروګرام ته انتقال کړم. ښه په دې کلیک کړه. اوس به ټولې صفحې چې تاسو خلاص کړي دا به کلوز شي. ورته یم صحیح ده، مشکل نشته. امپورټ IIF فایل باندې کلیک کړه. کوم ځای کې دي ستا فایلونه؟ ورته یم وروره ډیسکټاپ کې QBD په نامه باندې یو فایل دی، QBD لیست په نامه. په دې مې کلیک وکړو او اوپن مې کلیک کړو. نو اوس به دغه لیست زما دغه نوي کمپني فایل د چی شي؟ امپورټ شي، را به شي. دا د تاسو وګورئ، ما ته یو میسج راکړه چې فایل پارشلی امپورټډ. دا کوم فایل چې تاسو وښودو یو څه ډیټا د ده مونږه امپورټ کړه، امپورټ شوه کویک بوکس پروګرام ته. لاندې معلومات هم راکوي. اول وایي وی امپورټډ یور فایل بٹ سم آیټمس نیډ یور اټینشن. څه مطلب؟ وایي تقریبا تاسو په دې فایل کې 259 لیست و د سره، که هغه آیټم لیست وي که چارټ اف اکاونټ یا شی وسي. په دې کې 243 دانې سکسسفولي امپورټډ شو، 11 دانې فیل شو، یا ډوپلیکیټ دي یا کوم بله خبره لري. ریویو کوي، زه ورته یم چې نه یار تېر شه ترېنه. کلوز مې کلیک کړو. اوس راځم چېرته؟ لیست چارټ اف اکاونټ راځم. چارټ اف اکاونټ راغلی که نه دی راغلی؟ بلکل راغلی. ګوره 3 دانې اکاونټونه وو مخکې مونږ سره، پام هم دی ورته مکمل ټول راغلي. دا بانکي اکاونټونه دلته مخکې جوړ وو؟ نه، دا خو موږ نه وو جوړ کړي، ځکه دا کمپني فایل نه وی موږ جوړ کړی دی. تاسو وګورئ ټول معلومات زموږ دلته راغلو. که اوس زه لاړ شم سروس آیټم ته یا آیټم لیست ته لاړ شم، لیست ته راغلم، آیټم لیست باندې کلیک کوم، وګوره ټول آیټمونه زموږ دلته راغلي دي. نو دا ډېر زیات مهم کمانډ دی، بالخصوص که بعضې کسان کارمندان ستاسو په د ډیزاین کولو د چارټ اف اکاونټ او آیټم لیست باندې نه پوهېږي، تاسو کولی شئ په دغه شکل باندې کوم چارټ اف اکاونټ یا آیټم لیست چې تاسو جوړ کړی هغه امپورټ کړئ او بیرته یې ایکسپورټ کړئ. نو دا موږ دې دپاره استعمالوو. بل موږ سره اډرسز ټو ټیکسټ فایل دی. که چیرې موږ وغواړو کسټمر، وینډور، امپلایي اډرسونه نوټپټ ته ایکسپورټ کړو، نو بیا د دې کمانډ څخه موږ استفاده کوو. دغه نه لاندې که چیرې تاسو وګورئ بعضې کمانډونه موږ سره شته دي. سیټ اپ ODBC او کسټم ریپورټینګ. دا یو بخش ډیټابیس دی. چې شی دی؟ یو بخش ډیټابیس دی. که چیرې تاسو غواړئ هغه دلته ترتیب و تنظیم کې ODBC سروسز تاسو غواړئ دلته تنظیم کې، بیا د دې نه استفاده کولی شئ. نو دې دپاره تاسو ته یو ایکسپرټ ډیټابیس پکار دی چې د هغه تنظیمات وکړي، دا ریپورټینګ او دا نور شیان. صحیح شوه؟ نو بیا هم که چیرې په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو ګورئ داسې یو صفحه موږ ته خلاصېږي. د هغه په باره کې لنډ معلومات راکوي چې دا ODBC سروس څنګه تاسو کولی شئ په کویک بوکس پروګرام کې د هغه څخه استفاده وکړئ، کم شیانو ته موږ ضرورت لرو. ګور دا معلومات ټول موږ ته راکوي. نو زه دا کلوز کوم، راځم بیا فایل ته راځم، یوټیلیټي ته. بل کسټم ریپورټینګ دا هم د ODBC سره کار کوي. که چیرې تاسو غواړئ، یو خو زموږ خپل دغه ریپورټینګ سیستم دی که نه،
دا تیار جوړ بلټن ریپورټونه دي. که چیرې تاسو غواړئ یو بل ډیټابیس پروګرام د کویک بوک سره کنیکټ کړئ تر څو تاسو د دې ریپورټ هلته جنریټ کړئ، نو تاسو کولی شئ چې کسټم ریپورټینګ باندې کلیک وکړئ. ګوره بیا ماته دلته هغه معلومات راغلو. اول باید ته او ډي بي سي کې یو یوزر جوړ کړې، صحیح شوه. بیا یو کنیکشن باید د دوی ترمنځ جوړ شي د کویک بوکس د دوی ترمنځ. هغه نه بعد ته کولی شي دا ریپورټونه هلته څه کړې انتقال کړي. نو دا او ډي بي سي چې د ځان ته یو غټه دنیا ده، نو تاسو کولی شئ د ده په باره کې معلومات په یوټیوب او ګوګل کې وګورئ. نو هدف دا دی چې دا یو پروګرام دی، تاسو کولی شئ کویک بوکس په پروګرام سره کنیکټ کړئ تر څو دغه ریپورټینګ او شیان یا معلومات هلته تاسو جنریټ کړئ. بل راځم کنورټ ته. کنورټ که ستاسو په یاد موږ چې کله به کمپنی فایل جوړوله اډوانس سیټ اپ د طریق نه، هغلته موږ سره دا کمانډ موجود و. که موږ وغواړو چې موږ سره بعضې نور اکاونټینګ سافټویر لکه کویکن، پیج 3 هغه نه بعضې ډیټا کمپنی فایل کویک بوکس پروګرام ته انتقال کو، کنورټ یې کو، نو د دې کمانډونو څخه استفاده کولی شو. اوس خو موږ سره نه کویکن شته دی، نه اوس کویکن څوک استعمالوي، دا پخواني پروګرامونه دي، نه پیج 3 اوس څوک استعمالوي. یو نیم ځایونو کې پاکستان ته که چیرې تاسو لاړ شئ پیج 3 پروګرام نه کیدای شي خلک استفاده وکړي. اوس که هندوستان ته تاسو لاړ شئ کویک بوکس پروګرام هلته څوک نه استعمالوي. هندوستان کې د فاینانشل مینجمنټ دپاره یا د مالي مدیریت دپاره هلته خلک د ټیلی پروګرام څخه استفاده کوي. یو زوړ خدای وهلی پروګرام دی چې سړی پکې ډېر ستړی کېږي او خسته کېږي. نو دوبۍ ته که چیرې تاسو لاړ شئ ګورئ زیاتره کویک بوکس نه استفاده کوي، یو تعداد کېدای شي د ټیلی او پیج 3 نه استفاده وکړي. خو بیا هم په هر صورت که چیرې تاسو سره بعضې ډیټا موجوده اوسي په کویکن اکاونټینګ سافټویر کې، په پیج 3 کې، نو تاسو کولی شئ هغه دلته څه کوئ راوړئ. مثلا ما پیج 3 باندې کلیک وکړو، پیج 3 باندې مې کلیک وکړو، لږ صبر به ورته وکړئ. دا وګورئ، نو د هغه په باره کې مکمل معلومات ماته راکړو چې اول باید تاسو سره څه شی اوسي، څه رقم وکړئ، څه رقمونه کوئ، کوم ټولز تاسو ته پکار دي، دا ټول معلومات ماته دلته راکړئ. نو دا هم معلوماتي شکل لري. دا مې هم کلوز کړه دا صفحه. راځم بیا فایل ته، یوټیلیټیز ته راځم. دغه نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د موو کویک بوکس ټو اندر کمپیوټر، ډېر زیات نهایتا مهم کمانډ دی. نو د دې کمانډ څخه موږ څه وخت چیرته استفاده کوو؟ ګورئ که چیرې تاسو په حیث د کویک بوکس ایکسپرټ یو ځای کې کار کوئ، مالي بخش کې کار کوئ، ستاسو یو کارمند دی راغی ستاسو ادارې ته استخدام شو، کمپیوټر کې تاسو ورته کویک بوکس انسټال کړ، لایسنس هم واچو ورته، نو یو کال یو نیم کال کار وکړه، کویک بوکس پروګرام نه استفاده وکړه، ځکه د کویک بوکس لایسنس خو مفت نه دی، هغه په پیسو اخیستل کېږي. یو کال یو نیم کال بعد دا سړی استعفا یې ورکړه، بل کس تاسو استخدام کړو. اوس دا کمپیوټر د ده شخصي دی، که اوس دا کمپیوټر ځان سره دا وړي خو هغه لایسنس هم ځان سره وړي. که غواړئ چې د ده په کمپیوټر کې د کویک بوکس مربوطه څه فایلونه، څه موضوعات چې دي، که سافټویر یې، که لایسنس یې، دا ټول تاسو همداسې آرامه یو فلش یو بل چي ته کاپي کړئ او د هغه ځای نه بیا بل کمپیوټر کې تاسو دا انسټال کړئ او د ده کمپیوټر څخه مکمل ریموو شي، بیا د دې کمانډ څخه استفاده کوو. نو د دې دپاره زه یو فلش ته ضرورت لرم، باید ما سره یو فلش اوسي. زه خپل کمپیوټر سره یو فلش وصل کوم. نو دا دی ما فلش پیدا کړ، کمپیوټر سره وصل کړ. که فلش پاک اوسي، کلین اوسي، خو بیخي ښه خبره ده. که کلین نه اوسي مشکل نه لري، خو دا مختلف فایلونه جنریټ کوي ستاسو فلش کې، نو بیا تاسو د هغه په پېژندلو کې لږ ذره ستونزه درته پیدا کېږي. زه پرې پوهېږم مشکل نشته دی، خو که نابلده کس بیا نه پوهېږي چې اصلي فایل چېرته دی او کوم فایل باید څه کاپي کړم. نو ما څه چل وکړو، موو کویک بوکس ټو اندر کمپیوټر باندې مې کلیک وکړو، په دې مې کلیک کړو، اوکې باندې مې کلیک وکړو. اوس یو پروسه شروع کېږي چې د هغه په نتیجه کې دا زما په کمپیوټر کې چې دا کوم کویک بوکس پروګرام دی د ده مربوطه لایسنس ټول شیان زما د کمپیوټر نه څه کېږي انتقالیږي فلش ته، او فلش بیا چې کله زه په بل کمپیوټر کې واچوم زما د هلته دا معلومات ټول انسټالیږي او کویک بوکس پروګرام هلته انتقالیږي او زما د کمپیوټر نه ټول ختمیږي. ګوره، موو کویک بوکس ټو اندر کمپیوټر. Moving QuickBooks is simple and secure. You don't need to install QuickBooks on your new computer or move any company file manually. ګورئ، دا کمپنی فایل هم انتقالوي، کویک بوک سافټویر هم انتقالوي، لایسنس هم انتقالوي، کمپنی فایل هم انتقالوي. نو تاسو ضرورت نه لري چې کویک بوکس پروګرام په نوي کمپیوټر کې انسټال کړئ.
او یا کمپنی فایل منولی فلش کې کاپي کوي یې هلته نه دې پروسې سره دا ټول شیان څه کېږي انتقالېږي چې ته موږ ضرورت لرو here is what you need your old computer your new computer connected to the internet old computer خو زما همدا دی چې دا اوس زه لګیا یم فلش مې پکې وصل کړی او ډیټا کاپي کوم نوی کمپیوټر هم باید ستاسو اوسي دا کم کارمند چې تاسو نوی استخدام کړی دغه کمپیوټر هم باید دلته ایښی اوسي خو هغه کمپیوټر باید انټرنیټ سره وصل اوسي او بل ماته وایي a USB flash drive with at least 228 MB of free storage spaces 228 MB space باید پکې اوسي زما فلش کې ډېر ځای دی خو لږ زره ګډوډي پکې ډېره د فایل نه ګډوډ پراته دي دغه نه وروسته ورته بلکل زه اماده یم فلش مې وصل کړی دی آیم ریډي باندې کلیک وکړه نو اوس ماته وایي په دې خاطر باندې چې دا ستا فلش تا نه ورک نه شي کوم بل چاته لاس ته لاړ نه شي او دې کې خو بیا ستا ډېره مهمه ډیټا ده دا کمپني فایل دا شیان چې کاپي کوې که څوک دا خلاصولی ونه شي یو پاسورډ خو ورته ورکړه د سکیورټي دپاره زه ورته وایم چې پاسورډ ورته ورکوم ASAD capital @ یو دوه درې ASAD capital @ یو دوه درې ګورئ پاسورډ چې ورکوئ دغه خو خصوصیت به ولري نو ګور دا ټول ټک مار شو په دې معنی چې پاسورډ زما په دغه شرایطو باندې برابر دی کنټینیو باندې مې کلیک وکړو نو اوس ماته وایي فلش د انتخاب که زما کمپیوټر کې هم دا یو فلش دا انتخاب شوی دی 12 GB فری سټوریج هم لري کاپي ډیټا باندې مې کلیک نو اوس به زمونږ دا ټوله ډیټا د دې کمپیوټر څخه کاپي شي چېرته به کاپي شي فلش ته به کاپي شي لږ صبر حوصله به کوئ ورته نو دا د تاسو وکته زموږ ډیټا 100% ټوله کاپي شوه او اوس دلته موږ ته میسج راکړه چې we have copied all we need اوس څه چل وکړو what now د نه بعد باید چې وکړو اول ماته وی ګوره insert your USB flash drive into your new computer دا کم کمپیوټر چې څنګه ته ایښی دی د نوي کارمن دا فلش په دې هغه سره وصل کړي ښه بیا څه چل وکړم وای go to USB flash drive on your computer and double click on move_QuickBooks .bat file یا بیٹ فایل وای هلته چې کله لاړې فلش په خلاص کې فلش کې ستا یو فایل دی په نوم د move_QuickBooks .bat دې باندې به ډبل کلیک وکړي او تا نه پاسورډ غواړي پاسورډ چې ورکړو کویک بوکس پروګرام به ستا په کمپیوټر کې څه شي انسټال به شي په کوم کمپیوټر کې نوي کمپیوټر کې نو زه ورته وایم چې بلکل صحیح ده دا مې کلوز کړو اوس خو ما سره داسې کوم شی نشته تاسو ته زه هغه طریقه ښیم نو څه چل کوم راځم دس پي سي ته فکر وکړه دا فلش ما هغه بل کمپیوټر کې وصل کړ وصل مې کړو فلش ته به راشي فلش کې زما ډېره ډیټا د ما ځکه تاسو ته مخکې ویلی یو کلین فلش به تاسو پیدا کړي ګوره یو فایل دی په نوم د move_QuickBooks تا به پیدا کړي په دې به وایي ډبل کلیک وکړي اوس که زه په دې باندې ډبل کلیک کړم ما ته ایرور راکوي ولې ایرور راکوي وروره ته په همدغه کمپیوټر کې ناست یې او په همدغه کمپیوټر کې دا فایل رن کوې نو ستا ډیټا خو تیاره مخکې نو په دې کمپیوټر کې پرته نو دا فایل چې ته رن کوې چې کله په دې ډبل کلیک کوم یس مې کلیک کړو پاسورډ مانه غواړي چې شی غواړي پاسورډ د سکیورټي په خاطر باندې داسې نشي چې دا کار بل څوک وکړي خپل کمپیوټر کې دا کویک بوکس ټول شیان انتقال کړي زه ورته وایم چې هلکه زما هغه پاسورډ چې درته ورکړی و هغه دا دی لیټس گو باندې کلیک کړه اوس ګوره ما ته ایرور راکوي وایي وی آر unable to move QuickBooks the same version of QuickBooks is already installed on this system وایي ستا په دې کمپیوټر کې همدغه ورژن د کویک بوکس ته انتقال دا خو تیار شته نو بیا چې ته دا کار کوې ته نو تاسو به دا په کم کمپیوټر کې کوئ هغه نوی کم کارمن چې تاسو استخدام کړی دغه کمپیوټر کې به دا کار کوئ نو هم به کویک بوکس هلته ډاونلوډ شي هم به کویک بوکس انسټال شي او هم به رجسټر یا اکټیویټ شي په دې شکل موږ تاسو د کم کمانډ څخه استفاده کوو د موو کویک بوکس کمانډ څخه استفاده کوو زه راځم کویک بوکس پروګرام بیا سر نه خلاصوم ځکه دا کلوز شوی دی دلته نو انتخابوم دا د ملټي یوزر اکسس په باره کې مانه پوښتنه کوي ما ته وایي تاسو باید خپل پاسورډ چینج کړئ او یو سخت پاسورډ خپل د کمپنۍ فایل ته ورکړئ خیر دا به چینج کړم لیکم چې
ام کیپټل ولیکو او نور سمال لیټر محمد 8123 لاندې بیا راغلم محمد 8123 نو یو شو کوم چې صحیح دی که نه دی صحیح بالکل صحیح ده کنفرم باندې مې کلیک نو زما پاسورډ چینج شو نو راغلم دلته دغه میسج لرې کوم او دا د زمونږه کمپنی فایل خلاص شو بیرته خو دا کمپنی فایل زما نه دی په کار په دې نه دی په کار چې دی کې هېڅ شی هم نشته دی څه چل کوم دا کلوز کوم زمونږ هغه خپل پخوانی کمپنی فایل دغه دی دا خلاصوم چې دې کې ډیټا هم شته ده او ښه پریکټس هم پې کېږي نو دا دی زمونږ کمپنی فایل خلاص شو راځم بیا فایل مینو ته یوټیلیټیز ته راځم نو دا مونږ سره چې شی موو کویک بوکس ټو انر کمپیوټر بل ریپیر فایل ان نیټورک پرابلمز که ستاسو په یاد یو څو ورځې مخکې مونږ تاسو کلاس وانغستو کلاس مو ولې وانغستو دا کم کمپنی فایل چې مونږ خلاصوله هغه نه خلاصېدل هغه کې څه مشکل پیدا شوی ایرور یې راکوله ایرور میسج نو اوس داسې حالات کې باید تاسو څه چل وکئ مونږ سره یو بل سافټویر دی په نوم د کویک بوکس فایل ډاکټر کویک بوکس فایل ډاکټر هغه سافټویر د دې دپاره استعمالیږي چې که چیرې ستا په کویک بوکس پروګرام کې څه ستونزه مشکلي که چیرې ستا په کمپنی فایل کې کم مشکلي نو ته کولی شي د هماغه سافټویر په واسطه باندې خپل کمپنی فایل او کویک بوکس پروګرام ریپیر کړي نو بیا ما څه چل وکړو د همدې کویک بوکس فایل ډاکټر په واسطه باندې ما هغه خپل کمپنی فایل ریپیر کو نو بیا هغه اوپن شو دا اوسه پورې موږ تاسو ترې استفاده کوو او کار پکې کوو نو اوس که چیرې ستا په نیټورک کې څه مشکلي ستا په کمپنی فایل کې څه مشکلي نو د هغه د ریپیر او د اصلاح او د جوړولو دپاره موږ کولی شو د دې کمانډ څخه استفاده وکړو نو کله چې تاسو په ده باندې کلیک وکئ ګورئ ماته داسې یو میسج راکوي وایي یو نیډ ټو ډاونلوډ د لیټسټ فایل ډاکټر دا کویک بوکس فایل ډاکټر نه دی وایي دا به تاسو ډاونلوډ کړئ که چیرې تاسو غواړئ چې خپل کمپنی فایل کې چې کوم ایرور منځته راغلی یا سافټویر کې کوم مشکل پیدا شوی دی هغه تاسو ریپیر کړئ نو کویک بوکس فایل ډاکټر ډاونلوډ کړئ زه ورته صحیح ده ډاونلوډوم دا ما مخکې نه ډاونلوډ کړی خو خیر طریقې تاسو یې زده کړئ نو تاسو ته بیا داسې یو صفحه خلاصیږي چې په هغه کې د کویک بوکس فایل ډاکټر په باره کې مکمل معلومات راکوي او هغه ډاونلوډ لینک هم دلته تیار موږ سره یې ګورئ کویک بوکس فایل ډاکټر چې شی دی او څه کارونه موږ په دې باندې کولی شو fix company file and network issues with QuickBooks File Doctor صحیح شو لاندې راشئ ګورئ دلته طریقه ماته ښیي څنګه انسټالیږي دغه لینک چې ګورئ تاسو دا په حقیقت کې هغه QuickBooks File Doctor دی ګورئ QuickBooks ټول هاب په نامه باندې یو فایل دی دا به ډاونلوډ کړئ دا په حقیقت کې QuickBooks File Doctor دی نو دلته لاندې نور ډېر معلومات یې موږ ته لیکلي دي زه څه چل کوم راځم په همدې کلیک کوم په دې مې کلیک کو نو ګوره ډاونلوډ څه شو شروع شو ما ته چېرته دا فایل سیف کړي ورته ډیسکټاپ کې سیف کوم سیف باندې مې کلیک کو نو دا فایل به ما ته څه شي ډاونلوډ شي تقریبا 55 MB فایل دی نو فایل دا دی ډاونلوډ شو زه راځم څه چل کوم کویک بوکس پروګرام مینیمایز کوم او دا انسټالوم خپل کمپیوټر کې دا دی په دې باندې مې ډبل کلیک یس په انتخاب کو دلته نیکسټ باندې کلیک کوم ما تاسو ته مخکې وویل چې ګوره دا ما مخکې انسټال کړی دی نو ما ته وایي چې دا تاسو ریپیر کول غواړئ ځکه ستاسو کمپیوټر کې دا مخکې نه انسټال دی که ریموف کړئ ځکه ریپیر یې کړه نیکسټ کلیک کړه او انسټال او فینش نو اوس تاسو وګورئ کویک بوکس فایل ډاکټر چې دی
زما په کمپیوټر کې د آیکن بیا راغی او ریپیر شو. دا خو جوړ خو ما په دې خاطر باندې چې اوس هلته هغه پروسه روانه کړې وه نو په دې خاطر ریپیر مې ورته ویلې. دا یې سیټ اپ دی، دا تاسو ګورئ دا چې دا یې سیټ اپ دی، دا یې سافټویر دی. په دې ډبل کلیک وکئ، یس انتخاب کړئ. دا کویک بکس فایل ډاکټر دی. ګور تاسو ته اوس خلاصیږي. دا چې ګورئ دا کویک بکس فایل ډاکټر یا کویک بکس ټول هاب دی موږ سره. دې کې مختلف کمانډونه، مختلف آپشنونه دي. مثلا ما ته وایي ګوره اول خو یو عمومي معلومات ما ته راکړی دی د هر یو بخش. دا ګورئ هر یو بخش دلته معلومات راکړی. وایي که چیرې ستا په کمپني فایل کې مشکل وروره نو دلته به راشي فایل ډاکټر به خلاص کړي تر څو ستا هغه کمپني فایل څه شي ریپیر شي. که نیټورک کې د څه مشکل اوسي هغه ته کولی شي نیټورک ایشو ته راشي په دې باندې سرچ کړي. که پروګرام کې د کوم مشکل وي انسټالیشن نشي کولی پاسورډ ریسیټ کوي په همدې شکل. نو خو یو شي ته متوجه اوسئ چې پاسورډ ریسیټ موږ په هغه حالت کې کولی شو چې زموږ د کراک ورژن نه استفاده ونه کړو، یعنې ریل حقیقي لایسنس موږ اخیستی. ځکه موږ چې کله غواړو خپل کمپني فایل پاسورډ ریسیټ کړو ما نه زما لایسنس نمبر په کوم تلیفون چې دا ما اخیستی دغه زیپ کوډ نوم ایمیل ادرس دا ټول شیان پوښتنې کوي. بیا د هغه نه وروسته زه کولی شم خپل هغه د کمپني فایل پاسورډ چې ما نه له یاد وتی هغه څه کړمه ریسیټ کړمه. اوس زه څه چل کوم د مثال په طور کویک بکس ته هم چېرې زما یو کمپني فایل د هغې کې څه ایشو هغه غواړم څه کړي ته ما ته هغه ما ته فکس کړي نو راځم څه چل کوم دلته راځم کمپني فایل ایشو باندې کلیک کوم. دلته ګوره مختلف قسمه کمانډونه دي. کویک فکس مای کمپني فایل یا رن کویک بکس فایل ډاکټر. زه ورته چې نه کویک بکس فایل ډاکټر رن کا او د هغه په نتیجه کې زه تا هغه کمپني فایل ښیم هغه ما ته ریپیر کړه. په دې مې کلیک وکړه، اوکې مې کلیک کړه. اوس به موږ سره کویک بکس فایل ډاکټر خلاص شي چې د کویک بکس ټول هاب یو جز دی. دا دې را خلاص شو ما سره کویک بکس فایل ډاکټر. مخکې دا کویک بکس ټول هاب نه و، مخکې ته نه کویک بکس فایل ډاکټر و. اوس یې دا ټول هاب جوړ کړی چې په دې کې دا کویک بکس فایل ډاکټر یو جز اډ کړی دی. ځکه که چیرې تاسو پام چې کله موږ کویک بکس فایل ډاکټر ډاونلوډوله نو ماته دا کویک بکس ټول هاب هغه لینک راک. نو اوس ماته وایي ستا کمپني فایل چیرې سلیکټ یور کمپني فایل براوز ته ځم ورته یم زما کمپني فایل وروره سی ډرایو کې یوزرس کې پبلک کې پبلک ډاکومنټ کې انټیوټ کې او کویک بکس کې کمپني فایل کې دلته پروت دی. کوم کمپني فایل د مسلمانه زه ورته چې دغه ډیوالټ افغانستان په نامه کمپني فایل دی دا زه غواړم ریپیر کړم. دې کې څه ستونزه مشکل پیدا شوی اوپن کلیک او د هغه نه وروسته ګوره یو آپشن ورته انتخاب کړه چیک یور فایل ان نیټورک. یعنې مطلب ستا د دې کمپني فایل زموږ یو بررسي وکړو دا چیک کړو او نیټورک هم ورسره کنه ته نه کمپني فایل کنه ته نه نیټورک ستا مشکل دی. ته هم چې نه دا دواړه چک کړه کنټینیو باندې کلیک کړه. ستا نه یوزر او پاسورډ غواړي. یوزر زموږ اډمین دی پاسورډ زموږ چې یو 7 8 یو 2 3 د هغه نه وروسته کنټینیو. که پاسورډ غلط وسي مخکې نه ځي نو څه ګورئ کویک بکس فایل ډاکټر لګیا دی زما کمپني فایل سرچ کوي ایرور پکې اوسي هغه فکس کوي. تاسو باور وکئ یعنې زه به تاسو ته تقریبا د 10 کالو مخکې یوه خبره وکړم چې په همدې شکل باندې د یو کس کمپني فایل کې مشکل پیدا شوی و نو د دې کمپني فایل د ریپیر دپاره نه پوهېږم چې د هغه څخه مونږ بیا وروسته خبر شو یو کس 200 که 300 ډالر اخیستي و ترېنه چون هغه کمپني فایل کې د دې کس د کلونو کلونو ډیټا پرته وه نو هغه 200 نه چې 500 ډالر یې ورکوله تر څو چې دا کمپني فایل یې جوړ شي. نو د دغه سافټویر په واسطه باندې هغه دا کمپني فایل ورته ریپیر کړی او د هغه څخه یې ډېرې پیسې اخیستې وې. نو دا دې تاسو وګورئ ما ته یو میسج راکړه network access are you a server or workstation. ما ته وایي چې ستا دا کمپیوټر چې دی دا سرور دی یا ورک سټیشن دی. زه ورته چې نه سرور نه دی ورک سټیشن دی وروره دا به ورته انتخابوم نیکسټ کلیک کوم. اوس خو کومه ستونزه نشته پکې خو زه دا داسې رن کوم چې تاسو ته معلومات وشي. نو ګورې بیا موږ ته میسج راکړه وایي وی ډیډنټ فایند انیثینګ رانګ. نو
مونږ هېڅ داسې مشکل ستا په دې کمپني فایل کې پیدا نه کړ. نو که چیرې مشکل وسي هغه مونږ ته اټومیټیکلی ریپیر کوي. نو ما مخکې هم تاسو ته ویل چې اوس هېڅ ستونزه چې نشته پکې، نو په دې خاطر زه دا کلوز کوم. نو په دې شکل تاسو کولی شئ د کویک بوکس ټول هاب یا د کویک بوکس فایل ډاکټر څخه استفاده وکړئ. دا صفحه زه کلوز کوم. راځم فایل ته، یوټیلیټیز ته راځم. دغه نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی شیر سکرین وذ ان ایجنټ. که چیرې تاسو لایسنس لرئ، لایسنس هم اخیستی او غواړئ دا کویک بوکس پروګرام هم د انټیټ کمپنۍ رسمي ایجنټ سره شریک کړئ، نماینده سره شریک کړئ چې په دې کې کومه ستونزه کوم مشکل چې دی په هغه کې تاسو سره همکاري وکړي، د دې څخه استفاده کولی شئ. په کراک کې هېڅ وخت دا کار مه کوئ، ځکه تاسو نه کیدای شي د لایسنس او پروډکټ نمبر او د شیان پوښتنه وکړي، د اکټیویشن کوډ. هاست ملټي یوزر اکسس باندې مونږ مکمل خبرې وکړې. دغه نه لاندې که چیرې تاسو وګورئ یو مونږ سره وریفاید ډیټا ده، ریبل ډیټا ده. کله کله زمونږ کمپنی فایل کې ستونزه مشکلات پیدا کیږي. نو اوس که چیرې غواړئ تاسو دا معلوم کړئ چې دا زمونږ ډیټا کې خو به کومه ستونزه کوم مشکل نه وي، د معلومولو لپاره د وریفاید ډیټا څخه استفاده کوو. که چیرې ستونزه مشکل وسي بیا د اصلاح دپاره د ریپیر دپاره د ریبیلډ ډیټا څخه موږ استفاده کوو. نو زه راځم څه چل کوم وریفاید ډیټا باندې کلیک کوم، اوکې کلیک کوم چې کومه ستونزه چې شي خو به نه وي په دې کې. زیاتره چې موږ تاسو کله بکاپ اخلو نو دا پروسه څه کیږي، کویک بوکس پروګرام خپله دا تطبیق کوي دا پروسه. ما ته وایي ګوره کویک بوکس فاوند سم پرابلمز with your company file but don't worry you can fix most issues by rebuilding your company file. مخکې ما تاسو ته ونویلې چې دغه نه وروسته بیا ریبیلډ باندې کلیک کوو. که چیرې مشکل پکې و بیا به څه کوو، ریبیلډ کوو. که ایرور کتل غواړې په دې کلیک کوو، زه ورته وایم چې نه ریبیلډ یې کړه. نو ما ته وایي تاسو یو بکپ واخله دې نه مخکې چې دا مونږ تاسو ته ریبیلډ کړو. صحیح ده، ورته اوکې. لوکل بکپ مې انتخاب کړ، نیکسټ مې کلیک کړو. کوم ځای کې بکپ سیف کې، زه ورته وایم چېرې دا بکپ زه ډیسکټاپ کې آی سی ټي په نامې فولډر دی دلته سیف کوم. اوکې مې کلیک کړو، اوکې یوز دس لوکیشن او بیا دا سیف باندې مې کلیک. اوس به زمونږ هغه ایرور ریموو شي، یعنې ریپیر به شي، ختم به شي. نو ګوره ما ته څه وایي ریبیلډز هز کمپلیټډ. هغه کوم مشکل تخنیکي ستونزه چې وه هغه ختم شو او ریبیلډ پروسه سرته ورسېدله. راځم بیا فایل ته. دغه نه لاندې موږ سره ریسټور بیک اپ فور ایرلیر کویک بوکس ورژن. که چیرې موږ تاسو د کویک بوکس یو بیک اپ په 2021 ورژن کې اخیستی اوسي او هغه هم ریسټور کړی 2040 کې، په څه شي کې 2040 کې، اخو اپډیټ کېږي که نه؟ نو بلکل اپډیټ کېږي. اوس په داسې حالت کې که چیرې ته غواړې دا بېرته پخواني حالت ته بوځي ریسټور یې نو ریسټور بیک اپ فور ایرلیر کویک بوکس ورژن باندې به کلیک وکړئ. نو موږ سره نه 2021 ته دی او نه داسې کوم بیک اپ موږ ریسټور کړی دی. صحیح ده، خو طریقه مې ورته وویل چې څه لپاره استعمالیږي، څنګه کار کوي. دغه نه لاندې موږ سره سینډ کمپنی فایل دی. که ستاسو په یاد وي کله چې به موږ کریټ کاپي ته راتلو دلته یو اپشن موږ سره کریټ اکاونټنټس کاپي. دا موږ دې دپاره استعمالوله چې زمونږ کوم اکاونټنټ چې دی یا موږ چې کوم کمپنۍ سره خبره کړې ده او په هغه کې کوم اکاونټنټ چې کار کوي د دې کمپنی فایل یو کاپي ورته لیکي تر څو زمونږ دا کمپنی فایل څه کړي، ریویو کړي، چک یې کړي. نو اوس دا اپشن چې دی د اکاونټنټ دپاره دی. که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل د کمپنی فایل یو اکاونټنټ کاپي یا سیف کړئ او هغه اکاونټنټ سره شریک کړئ تر څو هغه په دې کې اصلاحات راوړي، نو سیف فایل باندې به کلیک وکړئ. ګورئ هماغه اپشن ماته راغی. اکاونټنټ کاپي تاسو د دې جوړول غواړئ که پورټیبل فایل یا بیک اپ فایل، زه ورته وایم چې نه اکاونټنټ کاپي. نیکسټ باندې مې کلیک کړو. هغه ډیوایډینګ ډیټ به انتخاب کړئ، زه ورته وایم چې ډیوایډینګ ډیټ څه انتخابوم، زه ورته وایم چې ډیوایډینګ ډیټ وروره د جون 13 انتخابوم. دغه نه وروسته نیکسټ باندې مې کلیک کړو. چېرته سیف کول غواړئ ډیسکټاپ کې، سیف مې کلیک. نو اکاونټنټس کاپي زمونږ جوړه شوه. اوس مونږ کولی شو د فلش، یو اس بي، واتساپ همداسې نور طریقو نه دا کاپي چې مونږ جوړه کړه خپل اکاونټنټ سره شریک کړو تر څو دی کې دا ریویو کې اصلاحات پکې راوړي. نو دلته ماته معلومات راکوي، اوکې مې کلیک کړو.
او اتوماتیکلی زمونږ په دې ټایټل بار کې یو لفظ اضافه شو اکاونټنټس چینجز پینډینګ. ان په دې معنی چې تاسو د کمپنی فایل یو کاپی چې ده اکاونټنټ کاپی د اکاونټنټ سره شریکه کړې ده او هغه اصلاحات چې هغه راوړي هغه پینډینګ دي، هغه تر اوسه تاسو دلته نه دي راوړي. نو راځم بیا فایل ته، سینډ کمپنی فایل ته اکاونټنټس کاپی. ګوره سیف فایل اوس کار نه کوي، په دې خاطر کار نه کوي چې مونږه کمپنی فایل واغسته وملیږو. دې ځینه ډایرکټ مونږ کولی شي سینډ کو او دې ځینه په شکل د یو فایل. نو فایل مونږه واغست په دې خاطر کار نه کوي. او څه شی کار کوي؟ که چیرې هغه اکاونټنټ ستا په دې کمپنی فایل کې تغییرات راوستي، ته کولی شي هغه تغییرات څه کې راوړې. که ویب فرام ویب نه راوستل غواړې، ویب بیس کم فایل دي دغه نه راوستل غواړې، دا واخله. زه ورته وایم چې نه ما فایل ورکړی و، هغه فایل کې تغییرات دوی راوستي دي، هغه اوس زه غواړم دلته څه کړمه امپورټ یې کړمه کویک بوکس پروګرام ته. نو په دې باندې به کلیک کړئ. فایل کوم ځای کې دی؟ هر ځای کې چې اوس هغه فایل به انتخاب کړئ او تاسو به څه چلو کوئ، هغه به اوپن کړئ. بل دغه نه لاندې ګوره ریموو ریسټرکشن دی. که چیرې تاسو غواړئ دغه ریسټرکشن چې دلته انیبل شوی دا ختم کړئ، دا ګورئ اکاونټنټس چینجز پینډینګ. راځئ فایل ته، یوټیلیټي سینډ کمپنی فایل ته، اکاونټنټس کاپی ته او ریموو ریسټرکشن کلیک کړئ. یس آی وانټ ټو ریموو اکاونټنټس کاپی ریسټرکشن. اوکې کلیک کړه، ریسټرکشن ختم شو. اوس تاسو هر رقم تغییرات دی کې راوستلی شي. بل ګوره بیا ما خبره ده، پورټیبل کمپنی فایل که چیرې تاسو غواړئ یو چاته ولیږئ، نو براوز ته به راشئ، ځای به انتخاب کړئ هر ځای کې چې تاسو دا غواړئ سیف کړئ او د هغه نه وروسته سینډ باندې کلیک کړه. نو پورټیبل کمپنی فایل به څه شي د ده جوړه شي او هغه کس ته به هغه ادرس ورکړئ. نو هغه کس کولی شي د ډراپ باکس او د ګوګل ډرایو او د نور ځایونو نه هغه کمپنی فایل ته څه شي لاسرسی پیدا کړي او د هغه څخه استفاده وکړي. دغه نه لاندې موږ سره بل نور چې دی وروره پرنټ او سیو اس پی ډي اف دی او پرنټ فارم، ساده خبرې دي. که چیرې موږ او تاسو په یو ریپورټ کې اوسو، یو ځای کې اوسو او تاسو غواړئ د ده یو کاپي پرنټ کړئ، صحیح شوه؟ نو راشئ فایل ته، فایل ته چې راغله ګوره ټول اپشنونه فعاله شو. پرنټ ریپورټ، دا ریپورټ پرنټ کول غواړئ لکه دې ځای نه موږ هم کولی شو. غواړئ یو پی ډي اف کاپي د ده تاسو ځان سره سیف کړئ، مثلا پی ډي اف کاپي سیف کوم کوم ځای کې ډیسکټاپ کې نوم مې ورته ورکړئ یو، دا سیف شو د ډیسکټاپ کې ما سره. راشئ وګوره ډیسکټاپ کې ما سره یو په نامه باندې هماغه ریپورټ سیف شوی دی. په همدې شکل بل چې دی موږ سره فایل کې پرنټ فارم، مختلف قسمه فارمونه دي. انوایسونه پرنټ کول غواړئ، چیکس پرنټ کول غواړئ، کریډټ میمو پرنټ کول غواړئ، هر شی چې ستاسو خوښ دی ځینې پرنټ کولی شي. دا د پرنټر پی سي ټپ دی. نو دې باندې خو روزمره تاسو کار کوئ، پوهیږئ چې پی سي ټپ څه ته ویل کېږي. یو فارم چاته لیږل غواړئ، که چیرې تاسو غواړئ چې د مختلفو اداراتو سره چې شیپینګ کوي دوی سره د خپل د پروډکټ په باره کې په ارتباط کې شي، په دې باندې به کلیک وکړئ. موږ یو څه شی انتقالوو خارج ته، نو دغه سافټویر چې دی د شیپینګ منیجر په نامه باندې یادېږي. تاسو کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ. نو شیپینګ منیجر چې دی یو جدا بخش دی، کولی شئ د هغه په باره کې تاسو دلته معلومات ترلاسه کړئ او د هغه د په وسیله تاسو یو شی چاته انتقال کړئ. بل اپ مانجمنټ دی، لکه که ستاسو په یاد وي مخکې ما تاسو ته ویلي چې بعضې نور ایکسټرا سافټویر دی، که چیرې هغه تاسو دلته اډ کړي اوسي یا تاسو غواړئ هغه دلته اډ کړئ، تاسو دې ځای نه کولی شئ هغه څه کړئ اډ کړئ او د هغه بعضې دا سروس اپډیټ کړئ. ورپسې موږ سره ایګزټ دی، کویک بوکس پروګرام څه کوي کلوز کوي. راځم دغه هیلپ مینو کې بعضې کمانډونو باندې تاسو سره بحث کوم. ګورئ بعضې آپشنونه داسې دي چې هغه خپله په مرور د زمان اضافه کېږي. مثلا دا آپشن چې تاسو وګورئ دا کویک بوکس کې نورمال شکل باندې کله چې تاسو کویک بوکس اپډیټ کې دا آپشن راځي. مثلا سپیشل آفر د کویک بوکس په باره کې بعضې آفرونه دي، دا همداسې د مارکیټینګ په خاطر بعضې آپشنونه اضافه کېږي. نو ریپورټ کې اکثره کم کمانډونه چې موږ په هغه باندې خبرې کړې دي. راځم چېرته هیلپ ته. هیلپ کې چې شی موږ تاسو لپاره ډېر زیات پکارېږي هغه منیج مای لایسنس دی وروره. صحیح شو؟ دلته چې راغلی نو اول دا ده که چېرې تاسو غواړئ خپل دغه لایسنس معلوم کړئ چې دا حقیقي دی که حقیقي نه دی یا غیر حقیقي دی. نو همیشه به راځئ سینک ته یا سینکرونایز لایسنس ډیټا آنلاین په دې باندې به کلیک کړئ. په دې چې کله کلیک وکړو اوس که چیرې ستاسو هغه ډیټا حقیقي اوسي، دا لایسنس نمبر او پروډکټ نمبر، تاسو دغسې میسج نه درکړي. دا اوس وګورئ ماته دلته ایرور میسج راکړه. There was a problem in synchronizing your QuickBooks license data with Intuit.
نو که چیرې لایسنس حقیقي اوسي داسې میسج نه راکوي، یو بلو ټیک مارک راکوي یور ډیټا یا لایسنس سکسسفولي سینکرونایز داسې میسج درته درکوي. دا په دې باندې چې موږ د کرک نه استفاده کوو. که چیرې تاسو غواړئ دا لایسنس تاسو یو کلن دی، یو کال پې پوره شو او غواړئ دا لایسنس چینج کړئ، نوی لایسنس هم اخیستی، ګورئ دلته ګورئ چینج مای لایسنس نمبر دی، دلته به نوي لایسنس نمبر ولیکئ، نیکس په کلیک کوئ، نو ستاسو لایسنس په د یو کال لپاره نور شي اپډیټ شي. په همدې شکل که غواړئ چې مطلب 10 یوزر دې غواړئ دا یوزر زیات کړئ، نو تاسو کولی شئ بای اډیشنل یوزر لایسنس باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو نور لایسنس واخیسته د انټیټ کمپنۍ څخه، هغې تاسو ته ولیډیشن کوډ راکوي، ولیډیشن کوډ هم چې هلته انټر کړو نو ستاسو هغه تعداد د لایسنس څه کېږي زیاتېږي. نو دا هغه مهم کمانډونه چې موږ سره په کویک بوکس پروګرام کې مطلب زیات استعمالیږي. بل دغه لاندې چې دی چینج ټو ډفرنٹ انډسټري ایډیشن چې دی دا هم مهم دی. اوس موږ تاسو د جنرال بزنس څخه استفاده کوو. ګورئ انټرپرایز سولوشن جنرال بزنس، که چیرې موږ تاسو منیفیکچر کمپنۍ کې کار کوو، کولی شو انډسټري ایډیشن دې ته بدل کړو. که چیرې موږ تاسو د یو موسسې دپاره کویک بوکس پروګرام استعمالو، نو هغه حالت کې بیا موږ ته ضرورت نشته چې موږ انټرپرایز سولوشن جنرال بزنس نه استفاده وکړو. انټرپرایز سولوشن نن پرافټ باید واخلو، ځکه بیا دا د کویک بوکس پروګرام مکمل سیستم که هغه ریپورټ یې هغه مینوګانې دي هر څه چینج کېږي، هغه بیا د نن پرافټ بیس په اساس باندې موږ ته دا مینوګانې دا ریپورټ سیستم راوړي. نو دې ځای نه موږ انډسټري ایډیشن دا چینج کولی شو. نو کوم دوستان چې زموږ درسونه په یوټیوب باندې ګوري او یا زموږ د فیسبوک پیج د طریق نه زموږ درسونه تعقیبوي، د دې ټول څخه هیله دا ده چې زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب او د فیسبوک پیج د سره فالو کړئ.